نن د سیدآباد کلی په مسجد اقصی کې د مفتی مولانا محمد وقاص صاحب په نگرانۍ کې د ختم القرآن د پروګرام باقاعده انعقاد وکړی شو. د ختم په دې پروګرام کې د سیدآباد کلی په ګڼ شمیر سره خلکو او علماء کرامو شرکت وکړ. د پروګرام لومبنۍ مرحله کې د سیدآباد کلی اوسیدونکي خوږژبې شاعر جناب محمد امین تاریاک صاحب یو نعتیه کلام هم پیش کړ. دې پروګرام ته رابلل شوي درون خوږ میلمه حافظ ناصر جمال صاحب خپل ډېرې قیمتي خبرې د ختم حوالې سره خلکو ته وړاندې کړې. استاد ته کېږي یا مدرسه کې جماعت کې استاد ورسره لګیایي محنت کوي دغه ماشوم په وړه ژبه باندې چې الف با داس راوړي لګیایي محنت کوي دی ضربې پورې چې عباره اخلي. د پروګرام اخري مرحله کې د مسجد اقصی امام مفتی مولانا محمد وقاص صاحب د راغلو ټولو میلمنو او د علماء کرامو په خصوصي توګه شکریا ادا کړه. ان شاء الله تعلیم دعا لپاره خپل استاد محترم مولانا حافظ ناصر جمال صاحب ته خاص کوي دعا او ان شاء الله دا د تقریرو په تاسو خلاص دعا وکړي کوم حاضرین دي او کوم حاضرین دي ایدا بارم دعاګانې کوي کوم باشي دي فضل الله کنه ایدا بارم دعاګانې کوي الله تعالی قبول. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من الراشدين المهتدين. لا جل شانه رمضان مبارك دا قبول منظور. الله کریم رب باندې کې څومره عبادت وشي دي تلاوت ذکر اذکار تراویح ختمونه الله جل شانه فضل باندې قبول منظور. الله کریم رب باندې کوم دي په دې وجود نبی کو ته شو باندې ما معلوم د قرآن مدل توکړل مزیدار دا زکارا وریږي به حساب ډېر انوار ختمنا د قرآن مدل توکړل مزیدار دا زکارا وریږي به حساب ډېر انوار جوړې تاسو ته ښکلي دلالونو مبارک شه ختمونه مبارک ستاسو ختمونه مبارک شه ختمونه مبارک ستاسو ختمونه مبارک شه جوړ کړي تاسو دلته دا ګلونه مبارک شه ختمونه مبارک ستاسو ختمونه مبارک شه ختمونه مبارک ستاسو ختمونه مبارک شه نن تاسو کړي دلته ماشومانو ته دستار او تاسو با کوي د بلبلانو ته